پښتون چې کوم دی د هغه بنیادي لفظ دا د پکت نه وتلی دی. پکت د پکت نه وروستو چې کومه پکت یا د موږ سره ده یا بیا وخت په وخت پکتون پکتاویس دا لفظ رو ترقی کوله نو دا پښتون ته راغلی دی. یو شاعر د لوړوالي اندازه موږ څنګه لګوو چې دا ډېر د لوړې پیمانې شاعر دی؟ ډېره ښه پوښتنه ده. یو خو دا ده چې پوهان وایي چې چا شعر وویلو دا د تا په زړه ولګېدو نو دا ښه شاعر دی. دویمه خبره دا ده چې د ده الفاظ د ده ژبه د ده روزمره د ده محاوره د ده د ولس ته ده هغه خپله کړه او د ده ولس د ده په خبره پیږي د ده په شعر پیږي د ده په کلام پیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سمر افریدی یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی صاحب را سره موجود دی. د تیرو پروګرامونو د لړو یوه لړۍ دا هم ده چې نن بیا موږ سره پروفیسر صاحب موجود دی. د سره دوه درې سوالونه مختصر سوالونه او د ده رایې پې باندې ګورو. ډاکټر صاحب د ټولو نه مخکې خو تا ته ستړي مه شي او په خیر حالې. خیر اوسې آباد اوسې ملګریو ته السلام علیکم. ستاسو ډېره مننه. کور وداني ورته وایو. ډېره مننه. ډاکټر صاحب سوال طرف ته راځو چې پښتون څوک و او څنګه افغان شولو؟ صحیح ده صحیح ده مننه. که د تاریخ په حواله وکتلی شي یا ولوستلی شي یا ډېرو پوهانو د دې څېړنه کړې ده د دې تلته رسېدلي دي نو د هغو دا هغه ده چې دا پښتون چې کوم دی د ده هغه بنیادي لفظ دا د پکت نه وتلی دی. پکت د پکت نه وروستو چې کومه پکت یا د موږ سره ده یا بیا وخت په وخت پکتون پکتاویس دا لفظ رو ترقی کوله نو دا پښتون ته راغلی دی. دا یو لرغونی نوم دی یو زوړ قوم دی او دا د هغه قوم دپاره دا په کار راوستی دی چې د دوی پښتو چې کومه وه دا خپله ژبه وه او دا پکت چې کومه علاقه ده یا د پکت یا کومه علاقه ده نن سبا د افغانستان او د وزیرستان تر خوشه دغه علاقه ده. د دې په نسبت سره چې په دې کې کم قوم استوګن و هغه ته پښتون ویلی شول د هغو هغه ژبې ته پښتو ویلی شول او د هغوی هغه علاقې ته پکتیا او بیا پښتونخوا داسې یعنی مخ په وړاندې راتله دا لفظونه هم د زمانې د سفر سره خپل مطلب دی چې هغه حیثیت او هغه اصل چې کوم دی بدل کی تغیر او تبادل پکې راشي نو موجوده وخت کې بیا مونږ ته چې کوم دی پښتو پښتونخوا او پښتون دا مخې ته راغلي دي نو دا یو قوم دی او دا یو لرغونی قوم دی چې د ډېرې زړې زمانې نه لکه د عیسی علیه السلام د زمانې نه مخکې یا چې کوم دی د سکندر اعظم د زمانې نه مخکې د دوی وجود په دې خوره کې چې کوم دی که نه معلوم دی او دوی دلته ژوند کړی دی. بیا راغله د افغان خبره نو افغان چې کوم دی پوهان لیکي چې دا په 15مه میلادي پیړۍ کې چې کوم دی دغه نوم راغی یو هندوستانی لیکوال یادوي شاعر یادوي چې هغه یو کتاب لیکلی دی او په هغه کتاب کې چې کوم دی دا لفظ چې کوم دی دا اوغان و. اوغان هم د وخت د زمانې سره چې کوم دی دا خپل شکل بدلولو نو چرته افغان شوی دی چرته چې کوم دی دا پټان شوی دی او چرته چې کوم دی دا د سلیمان په معنا کې یا چې کوم دی دا د علاقو د نسبت چې کوم دی روهیله یې ورته ویلی شوی دی چې د دوی علاقې ته به
روهیلی یا روهستان ویلی شول. خوشحال بابا هم دې طرف ته ذکر کړی دی. نو د دغې زمانې نه چې کوم دی بیا افغان رواج موندلی دی. افغان نوم چې کوم دی د پښتون دپاره په کار راوستلی شوی دی، مستعمل شوی دی. بیا یو وخت داسې راغلو چې میرویس نیکه د پښتنو یو علاقه آزاده کړه او آباده یې کړه او هغې علاقې ته چې کوم دی که نه وروستو بیا دا نوم ورکړی شو چې د پښتنو یا د افغانانو علاقه نو افغانستان شوه. نو دا د پښتون او د افغان تاریخ دی او دا چې کوم دی لکه پوهان دا لیکي چې دا پښتون یو لرغونی دی، دا زمانه کېږي او افغان چې کوم دی دا لږ وخت پس بیا همدغو خلکو ته ویلی شوي دي چې دا افغانان دي یا دا افغان دی چې د عربو سره یې بیل هغه کېږي، توضیح و تشریح کېږي، د ایران د خلکو سره یې بیله کېږي، هندوستانیان یې بله توضیح کوي. خو نن سبا دغې خلکو ته ډېر خلک افغان وایي او دا چې کوم دی د پښتنو یو بل نوم دی. فرق پکې ماته خو نه ښکاري که هغه افغان دی او که پښتون دی، خو نسل او قوم یو دی. صحیح. ډاکټر صاحب دا که سره تاسو زیاته کړو چې دا کم داسې څېړنې پې باندې شوي یا تحقیقونه پې باندې شوي چې هغه مستند وي؟ نو قربان لکه اوس خو دا ده که نه چې ابتدا چې چا کړې ده نو دا د غالبا چې په 14مه عیسوي کې دا مولا نعمت الله چې کوم یادېږي دغه وړاندې دا نظریه پیش کړه چې پښتانه بني اسرائیل دي. صحیح. بیا ډېرو خلکو په دې نظریه کې دا هغې دې له یو شکل ورکړی دی، ډېرو پوهانو سره په هغه لاره تګ کړی دی. خو وروستو چې څومره علمونه زیاتېدل بیا خصوصا په پښتنو کې د څېړنې او د تحقیق چې کوم اصول مخې ته راغلل یا په نویو زاویو باندې دغې پوهانو دغې تاریخ پوهه څېړنه وکړه. نو په هغې کې د افغانستان احمد علي کوزاد صاحب دی، بهادر شاه ظفر صاحب دی او د نن زمانې ګڼ لیکوالان هغه په دې اتفاق لري چې پښتانه بني اسرائیل نه دي، پښتانه چې کوم دی آریانز دي. ټیک ده. او د آریانز هم څه بده نامه نه ده. صحیح. د زراعت او د کرکیلې په وجه چې دا د کرکیلې سره او د زناورو یعنی څاروو سره د دوی د ساتلو غوا او چیلې او ګډې بیزې اوس هم ساتي. اوس هم لکه د مونږ د غرونو چې کوم پښتانه دي د هغو ژوند جواک همدې روان دی. نو لکه بیا دوی دا وویل موجوده هغه چې کومه ده په دې کې هغه ډي ان اے ټیسټ هم راغلی دی او چې کوم دی نوې معلومات مخې ته راغلي. نو اوس دا فیصله ده دغو پوهانو چې په ساینسي علومو مهم هغه وکړه چې پښتانه بېشکه چې آریانز دي، په دې کې 90% داسې دي چې هغه بالکل اصلي حالت کې پښتانه دي. دا 30% داسې دي چې د پښتنو سره نور قومونه اوسېدلي دي او هغوی پښتو زده کړې ده، د پښتو طور طریقې هغو خپلې کړي دي، د پښتنو سره یې ژوند و، خپله ژبه ته هېره شوه، خپل لباس ته هېر شو، اوس پښتانه دي. یعنی نورو قومونو نه راغلي. لکه مثال به ورکړو چې د مونږ په دې خاوره کې زمونږ سره په دې خوا او شا کې سیکان هم شته، د هغوی یو خپل پهچان دی. بالکل. هندوان هم شته دی، عیسایان هم شته دی. د دو طور طریقې چې وکړي زما او تا نه ښه پښتو وایي. لباس یې د پښتنو دی. افغانانو کې عرب هم یو قوم شته دی. عرب پکې باقاعده شته دی، بالکل پکې شته دی چې اوس هم ځان ته عربزي وایي یا د پښتانه عربان ځان ته وایي. بالکل که نه؟ ټیک ده. خو د هغو طور طریقې د هغو چې کوم استوګنه ده د هغو ژبه ده دا ټوله پښتو ده، نه بله ژبه ورځي، عربي ته هېره ده. دغسې سیکان چې کوم دي نه هندي ورځي او نه چې کوم دی ولا بله ژبه ورځي، خاص صفا پښتو وایي. زمونږ سره چې کوم هندوان دي زمونږ استازو په شان ټوپې په سره یې واسکټ اچوي، دغسې جامه پیزار یې دی، کمیز پرتوګ یې دی، سپلې پخپو کوي. نو چې هغه تا ته ونه وایي چې ما عقیده دا ده نو زه ورته یې نه پېژنم. صحیح خبره. نو ځکه پوهان وایي چې دا ټول پښتانه دي
خو که نسلا یې ګورو نو پښتانه بیا 80% دي او که د وصل په هغه باندې ګورو چې دا موږ سره یو شوي دي یو ګروپ په شکل کې یا یو خاندان په شکل کې نو دغه چې کوم دی هر څه کړه وړه یې د پښتنو دي خو مطلب دی چې تعلق یې بیا په نسل باندې د بل قوم سره دی. ډاکټر صاحب بل سوال طرف ته راځو چې د یو شاعر د لوړوالي اندازه به موږ څنګه لګوو چې دا ډېر د لوړې پیمانې شاعر دی؟ ډېره ښه پوښتنه ده. یو خو دا ده چې پوهان وایي چې چا شعر وویلو دا د تا په زړه ولګېدو ټیک دی نو دا ښه شاعر دی. دویمه خبره دا ده چې د ده الفاظ د ده ژبه د ده روزمره د ده محاوره د ده د ولس ته صحیح د هغه خپله کړه او د ده ولس د ده په خبره پیږي د ده په شعر پیږي د ده په کلام پیږي نو دا به ټولو ته رسیږي او دی به د خوښې شاعر وي او دی به چې کوم دی لکه د مقام په هغه باندې دا د یو اوچتې درجې شاعر دی. درېیمه خبره دا ده چې د تخیل د کوم شاعر د تخیل پرواز چې ډېر لوړ وي بلند پرواز زبردست تخیل یې الوزي داسې خیالونه راوړي چې هغه نوي وي نازک هم وي تغزل هم ورسره وي فصاحت هم وي پکې یعنی خوږوالی بلاغت هم وي پکې په لږو الفاظو کې ډېر لویه کیسه را بند کړي وي ډېر نو دغه شاعر چې کوم دی دته موږ لوړ شاعر یا ښه شاعر ویلی شو چې د هغه ګراف د نورو شاعرانو نه اوچت ساتي. نو دغه لکه اوس مثال په طور به موږ وایو چې خاطر افریدی دی یا ناظر شینواری دی څرنګه ساده شاعري با محاوره شاعري اسانه شاعري چې خاطر کړي دغسې ناظر صاحب هم کړې ده صحیح دغسې حمزه بابا هم کړې ده خو چونکې د حمزه بابا ځینې شاعري لکه د خپل مزاج د خپلې عقیدې د خپل فکر په مطابق ده نو هغه لږه مشکله ده اگر چې د تخیل پرواز یې ډېر اوچت دی ټیک دی نو د دغو سره سره چې کوم خاطر مطلب د شهرت حاصل کړی دی نو مطلب چې دا به ډېرو کمو خلکو حاصل کړی وي یا دغسې د خوشحال بابا غواړو مثال نه پیدا کېږي خو چې چونکې عوامو ته نه رسېدلی تخیل یې اوچت دی ژبه هم ساده ځینې ځای کې هغه هم مشکل دی داسې الفاظ استعمال کړي نو د هغه موازنه که بیا موږ د رحمان بابا سره کوو نو رحمان بابا سره هم لکه تخیل ډېر اوچت دی فصاحت و بلاغت دی ورسره خو بیا هم د هغه شاعري اسانه ده ډېر ښه نو لکه پښتنو له یو مقام ورکړی دی نو دا ده چې لکه دا موږ تاسو چې څه کوو دا د عوامو دپاره کوو صحیح که زما او ستا پیغام عوامو ته ورسېدو واپې نه پوهېدل ټیک نو زما او ستا د دې خوارې د دغې منډې تړلې بیا څه مقصد نشته هر کله چې عوامو ته ورسېدل واپې پوه شول هغوی قبول کړو نو بیا به هغه د هغوی د خوښې شاعر وي چې دغسې شوي دي نو هغو چې کوم مقام بیا هغې لیکوالانو له ورکړی دی نو بیا ما او تا ټولو ته معلوم دي ډېر ښه چې د هغو د شعر عظمت چې کوم دی دا مسلم دی ډېر ښه ډېر ښکلی ډاکټر صاحب اخري سوال طرف ته راځو چې په فلسفه را سره خپل نظر شریک کړي چې مونږ اکثر لا اورو چې دا فلسفي دی دا فلسفیان دي یعنی مطلب په دې را سره خپل نظر شریک ټیک دی فلسفه یو علم دی صحیح ده او داسې علم دی چې دا د څیزونو د جوړښت اصلیت مخې ته راوړي دا لسته کوي دا مطالعه کوي چې دا کاڼی اوس پیدا شوی دی دا د څه نه پیدا دی دا ستا په جیب کې چې قلم دی دا د څه نه جوړ شوی دی چا جوړ کړی دی څنګه یې جوړ کړی دی مقصد یې څه دی او چې دا ټولې خبرې کوي نو لکه ساده سړی خو به وایي چې کاڼی دی بس د تیږې نه جوړ شوی دی او دا یوه سخته ماده ده بالکل یا کلام دی دا د پلاستیکو د سیې نه جوړ شوی دی خو نه دا یو عوامي رسایي ده چې موږ ظاهري وینو او چې کوم د هغې نه نتیجه وباسو فلسفه چې کومه ده دا د یو څیز ژورو ته کوزیږي دا که خبره کوي نو په منطق به یې کوي په دلیل به یې کوي
او دا به وایي چې دا کاڼی چې کوم دی دا د مادې نه بېشکه چې د مادې ټوس شکل دی یعنی سخت شکل دی صحیح خو دا چې چا جوړ کړی دی هغه خالق کائنات دی زبردست دا جماداتو کې چې راځي نو بیا دې دپاره چې کوم دی جمادي روح دی انساني روح دی روحاني په هر یوه درجه کې چې کوم دی د خپل مقام دی د دغې څیزونو نو د دغې څیزونو صحیح حقیقت را برسېره کول او دا مطالعه کول د فلسفي په نظر کې ډیره جوړه ده هغه یې ویښ ته رسیږي هغه یې بنیاد ته رسیږي چې دا یوه وړه ذره د دې سره نورې ذرې میلاو شوې غټ کاڼی دی جوړ شو ټیک بیا د دې خوبې دا دي د دې مقصد دا دی که الله پاک وایي چې دا غرم اوس د کاڼیو مجموعه ده که نه بالکل چې دا مې دغې له پیدا کړی دی چې په دې ځمکه مې میخونه ټاکوالي چې دا ځمکه بېشکه چې خوځېږي نه نو لکه هغه به بیا دې ته رسېږي اوس چې دغې خبرې ته ورسېږي هغه به وایي چې داسې یو څوک دی چې دا دومره قدرت لري نو بیا به خالق ته رسېږي زبردست نو دغه ټوله لوسته چې کومه ده دا ټوله مطالعه چې کومه ده دغې ته موږ فلسفه وایو دا د دلیل او د منطق نه یعنی مطلب دی چې هغې نه علاوه که موږ په منطق او دلیل خبره نه کوو نو بیا یې څه اوقات و معنا نشته د دلیل سره به موږ دا ثابتوو نو د فلسفي دا کار دی او د فلسفې دا تقاضا ده چې د یو عام نظر یو عام سړی دی هغه څنګه ګوري او یو فلسفي څنګه ګوري د فلسفي یعنې تل رسیږي فلسفي به تل رسیږي یا به چې کوم دی هغه ټول جواهر را برسېره کوي صحیح معنا او مقصد به یې راوباسي لکه د پخوا نه دا علم دی هغې فلسفیانو چې د فلسفې بنیاد یې کېښو هغه هم خپله لوسته کوله چا وویل چې انسان د اوبو نه پیدا دی ټیک بل راغی هغه وویل چې نه انسان د اوبو د اور نه پیدا دی بل راغی چې انسان د اوبو اور او هوا نه پیدا دی بل راغی چې انسان د څلورو اشیاو نه پیدا دی چې هغه اوبه دي هغه اور دی هغه خاوره ده او هغه هوا ده بیا چې کوم دی نور پیدا شول چې ټیک ده دا خو ماده یو صورت دی هوا ماده ده خاوره چې کومه ده دا ماده ده اوبه چې کومې دي دا ماده ده اوبه اوس د دوو شیانو نه جوړې دي چې یو هایدروجن ګیس دی یو اکسیجن ګیس دی او د دې مادې سره یو بل شی دی چې هغه روح دی اوس دا روح چا پیدا کړی دی الله پاک نو لکه مونږ به رسو هلته دغه فلسفه ده او دغه مراد دی نو هغه اوس که د شاعر په کلام کې وي نو هغه به خلک فلسفي بولي که یو پروفیسر دی که یو استاد دی که یو عالم دی خو هغه چې په دا زاویه خبرې کوي نو هغې ته به مونږ فلسفي وایو ډاکټر صاحب ستاسو د وخت راکولو یو نړۍ مننه ستاسو د انګازې ټي وي ستا مننه کوم شکریه م ادا کوم چې موږ له داسې یو څو لمحې راکړو او د مینانو سره د خبرو اترو موقع راکړو ستاسو یو جهان مننه ډېره مننه کورآبادي درته وایم ملګریو تاسو پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدی صاحب واورېدو امید لرو چې پروګرام به م خوښ شوی وي ماله او ګران پروفیسر ډاکټر اسلم تاثیر افریدي صاحب له په دې دعا سره ورکړئ رخصت چرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ د لوی خدای په امان